په اسلام کې لانجې کول دا یار ولاکه چې مکروه دي که حرام دي دا خو لږ که مکروه دي بیا دی کوي که حرام دی نو بیا یو رقم ځان ځنه ګرځي یو حیله ورته جوړه مولوي صاحب ته یو لاره جوړ کړو اوس بیخي پخته دا زموږ ایمان دا زموږ اسلام کله چې امام ته یو مسله راسي هغه ورته دا ناجایز ده ولا مولوي صاحب ډېرې پیسې مې پورې کړي دي ډېر ستړی شوی ته خو یو د جواز لار راکړه هغه په کفر باندې اخته کړي دا زموږ ایمان دی دا زموږ اسلام دی کله چې د درواغو ځای راسي لاره جوړوئ دا درواغ نه دي دا پروا نه لري دا روا دي کله چې د خیانت ځای راسي وایي دا ما ته اجازه راکړې زه د غونې اختیارات خو نه هم لرم چې دا شی راته دروي د غونې اختیارات خو زما سره نشته یو څوک ته ویل خیانت کوي مؤمن مسلمان خیانت نه کوي دا علامه د منافق ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیة المنافق ثلاثه د منافق درې علامې دي کله چې منافق ته یو شی وسپارل سي د خیانت به کوي اذا اؤتمن خانه کله چې یو شی وسپارل سي خیانت کوي دته چې وایي مؤمن مسلمان دا خو د منافق علامه د خیانت ولې کوي وایي ولا ما ته د غونې اجازه کړه کله چې ځای د غیبت راسي الله قرآن موږ ته حکم کوي ولا یغتب بعضکم بعضا یو در بل غیبت مه کوئ تاسو دا خوښوئ چې د خپل شیرین مړه ورور غوښې وخورئ لکه تاسو نه خوښوئ دته چې غیبت ځای راسي چې ورته ولې غیبت کوي وایي دا خو زه دته مخامخ وم دا مخامخ ویل دا ستا جرأت دته په مخامخ وینا کې دا تا ته غیبت حلال کړه که د دوو مسلمانانو په مابینځ کې شیطانت کوي هغه ته وایي ولې چغلخوره چغلخوري کوي دی وایي دا خو چغلخوري نه ده دا خو زه حقیقت حال وایم ارزی حقیقت حال دغه رقم ښکاره کوي دا زموږ ایمان دی دا زموږ اسلام دی موږ ځان ته مؤمنان وایو هسې بس لمونځ روژه زکات حج دا ایمان او اسلام د نور هېڅ شی نشته دته اسلام نه وایي اسلام څه ته وایي الله موږ ته وایي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اسلام راوړئ اسلام دا دی چې د الله و هر حکم ته به غاړې خپل ځان اختیار به نه ده د ازادي ژوندون نه به کوې دا ستا د غلامیت پړې به همیشه ستا په غاړه کې دا به د الله د حکم لاندې روان بیا ته مؤمن یې د بل پر مځکو باندې راوړې غصب کوې او هلته لمونځ په تکبیر الله کوې هلته دې کونډه د ځان میراث بللې ده دلته په امام پسې اقامت کوې هلته دې د ښځو حقوق پایماله کړي دي د پښو لاندې کړي دي دلته سهار وختي په مسجد کې اذانونه هم کوه دا ته ایمان نه وایي دا په سخن دی په ایمان باندې دا په اسلام سخن دی که نه یا ایها الذین آمنو ای ظاهري و باطني مؤمنانو یا ځان ته خلق ځان په مؤمن تېر کړی دی یا خالي د الله پر وحدانیت ایمان لري نور چې هر څه کوي دته ایمان نه وایي ایمان دې ته وایي چې د الله و هر حکم ته به غاړې ږدي هر حکم ته به غاړې ږدي بیا به ته مؤمن یې د خپل ځان مطابق زندګي به کوه ستا ژوندون د ازادۍ نه ده ستا ژوند چې کوم دی هغه چې ته خودساره نه یې چې پر هره خوا ولاړې هغه به کوې که دې لمونځ قضا کوئ که دې درواغ ویل که دې زنا کول که دې شراب څکل که دې غلاوې کولې که ډاکو وې که دې لارې نیولې تا ته به هېڅوک څه نه وایي نه 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 ته اسلام کې هر خپل حد لري قناعت دې ده بلکل آزاد زندګي نه شي کولی